کې د ولسمشر غني د لوړې مراسم محمد اشرف غني نن له غرمې وروسته پارک کې د لوړې مراسم ترسره کړل. خوشبختانه با چوکات دست یافته ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونت کاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش رونما می‌گردد و من الله التوفیق. په هممهاله توګه بیا په سپیدار کې د عبدالله د تحلیف مراسم عبدالله وایي د ټول شموله حکومت تر چتر لاندې د افغانستان ټول اقوام راټول دي. دواړو مرستیالانو ته د لوړې مراسم ترسره کړي. ما در نقطه عطف تاریخ کشور قرار داریم که تمام اقوام برای همگرایی در اینجا و در زیر چتر دولت همشمول برای تأمین ثبات پایدار گرد آمدند. او په ایران او ایټالیا کې له 600 د کرونا ویروس د قربانیانو شمېر راوښتل. د ایران روغتیایي چارواکي وایي په دې هېواد کې د کرونا 2 ډوله ویروس خپور شوی دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1498 هجري لمریز کال د کاب 19 او د 2020 میلادي کال د مارچ 9 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایان سید ادریس سادات. محمد اشرف غني د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. ټاکل شوي وه چې اشرف غني د دوشنبې په ورځ له غرمې مخکې لوړه وکړي، خو دغه مراسم له څه ځنډ وروسته پارک کې ترسره شول. ولسمشر غني د لوړې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل چې ټول شموله حکومت به جوړ کړي. په یو فرمان کې به د طالب زندانیانو د خلاصون څرنګوالی واضح او له وسله والو طالبانو سره به مذاکراتي پلاوی د 3 شنبې په ورځ اعلان شي. په ورته مهال د ولسمشر غني د تحلیف مراسمو کې د زلمي خلیلزاده او امریکا متحده ایالتونو د سفارت سرپرست په ګډون د شاوخوا 15 هیوادونو سفیرانو ګډون کړی و، خو ویل کېږي چې په دې مراسمو کې د ایران، روسیې، ترکیې او ځینو هیوادونو استازو ګډون نه درلود. ولسمشر محمد اشرف غني بالاخره له خپل سیال ټیم سره تر اوږدو خو بې پایلې مذاکراتو وروسته د یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو په حضور کې لوړه وکړه. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام و اطاعت و از آن مبارک زلمی خلیلزاد چې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ یې د جوړجاړي هڅو پایله نه درلوده، د امریکا د سفارت له سرپرست او جنرال سکاټ میلر سره یو ځای په مراسمو کې د ګډون لپاره ارګ ته راغی. ولسمشر په خپل لومړني فرمان کې یوسف غضنفر د اقتصادي او سوداګریز انکشاف په برخه کې خپل ځانګړی استازی وټاکه. بلنه ورکولو چارو ادارې سرپرست او د ملي تدارکاتو عمومي رئیس ښاغلي الهام هوتکي ده چې فرمان قرات کړي. اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل چې د 3 شنبې په ورځ به له طالبانو سره مذاکراتي پلاوی اعلان او د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه به فرمان ورکړي چې د هغوی د ازادېدو میکانیزم به پکې روښانه شي. همان گونه که درست قبل گفتم رهایی زندانیان طالبان با امنیت مردم و تأمین صلح مرتبط است. در این خصوص فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات این پروسه در آن شامل باشد. خوشبختانه با یک چوکات دست یافته ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونت کاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش رونما می‌گردد. ولسمشر وایي اوس مهال د رقابتونو وخت پای ته رسیدلی او ټول سیالان یې کولی شي چې د ده تر مشرۍ لاندې حکومت کې برخه واخلي. اشرف غني وایي طالبان لا هم د داعش ترڅنګ له بهرنیو ترهګرډلو سره اړیکې لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره هم خپل اړیکې واضح کړي. حمله بالای عزاداران شهید مزاری نشان میدهد که روابط نامرئی ولی اساسی میان طالب و داعش وجود دارد. ما به خاطر واضح سازی این روابط چه از دید فکری و چه از دید عملیاتی
نیاز به مذاکرات بسیار عمیق با طالبان و حامیان طالبان داریم. طالبان دارای عقبه استراتژیک بیرون مرزی هستند و خواست ما این است که فراهم کننده های این عقبه حمایتی یعنی پاکستان به صورت واضح شریک صلح باشد. ولسمشر وایي اوسمهال د ګواښ او تهدید وخت پای ته رسیدلی او ټول لوري باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د ملي ګټو لپاره کار وکړي. عصر گروه‌گرایی پایان یافته است. عصر تهدید پایان یافته است. آنچه ملت را بسیج می کند صدای وحدت و یک پارچگی است. من از تمام کسانی که در انتخابات سهم گرفتند سپاس می کنم و از حریفان سیاسی دیروز خویش می خواهم که با من شانه بدهند و دست به دست هم داده برای این وطن مقدس خدمت نمایید. د ریپورټونو له مخې د ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې د شاوخوا 15 هیوادونو سفیرانو ګډون کړی و، خو ویل کېږي چې په دې مراسمو کې د ترکیې، ایران، روسیې او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو او استازو ګډون نه و کړی. اشرف غني وایي تر راتلونکو 2 اونیو پورې به خپله کابینه اعلان او داسې حکومت به رامنځته کړي چې ټول لوري پکې خپل ځان وګوري. د تحلیف غبرګو مراسمو ترسره کېدو افغانستان د بحران نوي فصل ته داخل کړ. یو شمېر ګوندونه او سیاسي شخصیتونه وایي په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسمو ترسره کېدل افغانستان یو ژور او خطرناک بحران ته داخل کړی. دوی وایي په هم مهاله توګه د اشرف غني او عبدالله لخوا د لوړې غبرګو مراسمو ترسره کېدل د افغانستان سیاسي ثبات او راتلونکي وړاندې به خطرناک عواقب ولري. په ورته مهال د ولسمشرۍ ځینې ټاکنیز ټکټونه وایي دواړه لوري دی د سیاسي کشمکش او بحران تشدیدېدو پر ځای وسیع البنیاد حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرو په پایله کې نوی حکومت ایجاد شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ارګ او سپیدار په هممهاله توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. خداوند بزرگ جل شانه سوگند یاد میکنم که دین سیاسي احزاب او شخصیتونه د اشرف غني او عبدالله له لوري په هممهاله توګه د لوړې مراسمو ترسره کېدل د افغانستان سیاسي ثبات او راتلونکي پر وړاندې خطرناک اقدام بولي چې په دې کار سره د بحران نوی فصل پرانیست چې د نورو خطرناکو عواقبو سربیره به د سولې پروسه هم متضرره شي. که تحلیف مراسم شي نو چا سره به جنګ کوي؟ خو جنگ طرف ته به ځي. خپل مین کې به جنګ کوي که نه تحلیف سره به جنگ کوي. امریکا تحلیف سره سوله کوي او ته خپل مین کې ځان نشي جوړولی. که خب این پروسه غیر قانونی و بحرانزا را هر چه زودتر باید به منزل مقصود برسانه و خودش باید بر علیه قدرت بشینه، بیخبر از آن که این قسم عجولانه تصامیم بر خیر ملت افغانستان نیست و بس پروسه ملی صلح شدیداً صدمه ایجاد میکنه. او هوساینې په لار کې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو ځینې انتخاباتي ټیکټونه وایي د ارګ او سپیدار ترمنځ د اقتدار پر سر روان سیاسي کشمکش به د دې لامل شي چې د هیواد سیاسي او اجتماعي نظام وپاشل شي. نظام سیاسی و اجتماعی افغانستان از هم خواهد پاشید. در این زمان امنیت در داخل شهرها برهم خواهد خورد و منابع مالی دولت که در دست بعضی ها هست اینا به غارت خواهد رفت. انتخاباتي ټیکټونه او سیاسي شخصیتونه وایي دواړه لوري دي د سیاسي کشمکش او بحران زیاتولو پر ځای یو وسیع البنیاده حکومت باندې موافقه وکړي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په نتیجه کې نوی حکومت رامنځته کړي. این حالت بسیار بر افغانستان وخیم میدانم، بسیار حالت خطرناک است. این موضوع باید اصلاح شود. طرف از حوصله کار بگیرن، اجازه بدن تا زمینی حکومت فراگیر میسر شود تا در حکومت همه اطراف شریک شوند که تیم مذاکراتی به خاطر مصالحه برابر شود که اونا بتانن امرای تحریک اسلامی طالبان یک جا من حیث افغانا کلشان مشکل افغانستان حل بکنن و حکومت آینده را رقم بزنن. ارګ او سپیدار په داسې حال کې د لوړې مراسم ترسره کړل چې تیره شپه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هڅې پایلې ته ونه رسېدې.
بلخوا عبدالله هم د ټول شموله حکومت د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. عبدالله د تحلیف مراسمو غونډې ته په خبرو کې وویل چې سر له نن څخه د همه شموله حکومت یې ټول اقوام تر چتر لاندې دي. اقتصادي پراختیا، کارموندنې، اصلاحات او عدالت لپاره به خپل منشور عملي کړي. عبدالله وایي همه شموله حکومت د تلپاتې او باعزته سولې غوښتونکی دی چې د افغانستان راتلونکی تضمین کړي او له وسله والو طالبانو سره د مذاکرې لپاره به د خلکو واقعي استازي ورولېږي. په ورته مهال عبدالله ټینګار کوي چې دوی د افغانستان یووالي لپاره کار کوي او د شخړو د حل لار منطقي او مخامخ خبرې دي. د عبدالله د تحلیف په مراسمو کې د ایران او ترکیې ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د لوی خدای جل جلاله په نامه لوړه کوم. تر ولسمشرۍ ماڼۍ وروسته سپیدار ماڼۍ کې هم عبدالله د خپلو سیاسي مختلفینو او ګڼو پلویانو په منځ کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د همه شمول حکومت د ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو ترسره کولو وروسته عبدالله د دې مراسمو ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې سر له نن څخه همه شمول حکومت چې ټول اقوام تر چتر لاندې دي کار پیلوي، چې د اقتصادي ودې، کارموندنې او نورې هغه ژمنې به عملي کړي چې په خپل 14 مادهیز منشور کې له خلکو سره کړي وي. ما در نقطه عطف تاریخ کشور قرار داریم که تمام اقوام برای همگرایی در اینجا و در زیر چتر دولت همشمول برای تأمین ثبات پایدار گرد آمدند. منشور تیم ثبات و همگرایی دارای 13 برنامه عمل در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده که مطابق آن کار دولت همشمول از امروز آغاز می‌گردد. عبدالله د همه شمول حکومت له لورې د تلپاتې او باعزته سولې غوښتنه مطرح کوي چې د افغانستان راتلونکي تضمین کړي او دوی له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د خلکو واقعي استازي ورلیږي. نوموړی وایي په هر عنوان د سولې پروسې یرغمل کول د افغانستان راتلونکي سره مرسته نه کوي. دولت همه شمول ما صلح پایدار و با عزت میخواهد که بتواند ما را در مسیر توسعه و آینده بهتر برای افغانستان کمک کند. خلک سوله غواړي. راځئ چې د خلکو واقعي استازي له طالبانو سره د مذاکرې لپاره واستوو او د دې له لارې له بریالیتوب څخه ملاتړ وکړو. در هر عنوان لاندې د سولې پروسې یرغمل نیول او د دې لړۍ لا پیچلې کول د افغانستان له راتلونکي سره مرسته نه کوي. عبدالله باور ښیي چې حکومت به ملي مصالحې او اصلاحاتو ته ژمن وي چې د فساد، بی عدالتۍ پای ته رسولو سربیره به انتخاباتي اصلاحات هم عملي کړي او دوی د افغانستان د یووالي لپاره کار کوي. زموږ دولت د ملي مصالحې او د اصلاحاتو دولت دی. موږ د ولسواکۍ د پیاوړي کولو لپاره د رڼو ټاکنو ترسره کولو ژمن یو. خپل خلکو ته ژمنه ورکوم چې د ټاکنیز نظام د اصلاح په برخه کې په جدي او هررخیزې هڅې کوم او د تقلب له منځه وړلو لپاره به له هیڅ کوشش او هڅو دریغ ونه کړم. ما برای یکپارچگی افغانستان آمدیم، برای وحدت افغانستان کار میکنیم. که څه هم د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي وروستیو هلو ځلو څرګنده پایله نه لرله، خو عبدالله د تحلیف مراسمو ترسره کولو وروسته په داسې حال کې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د هیواد ملي ویاړ وباله، هره شیبه خبرو اترو ته چمتووالی وښود او ټینګار یې وکړ چې مخامخ او منطقي خبرې د منازعاتو حل لار ده. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افتخار کشورند. سلامت نیروهای دفاعی امنیتی ما که ما به این نیروهای شجاع و قهرمان و حافظان استقلال و تمامیت ارضی کشور افتخار میکنیم. ما بهترین راه برای حل منازعات گفتگو میدانیم. گفتگوی رو در روی و گفتگوی با منطق، گفتگوی با اساس و همیشه حاضر بودیم در روزهای گذشته اما این تجربه را خواستیم داشته باشیم اما متاسفانه دست رد به سینه گفتگو گذاشته شد. د اشرف غني او عبدالله له لوري په هممهاله توګه د لوړې مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان سیاسي ثبات او راتلونکي په تړاو د خلکو او سیاسي قشر ترمنځ اندېښنې راپورته شوي دي.
عام هیوادوال په یو وخت د دوو تحریفونو ترسره کېدل د اندېښنې وړ بولي او دا وضعیت د هیواد او هیوادوالو په زیان ګڼي. دوی له مشرانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو ستونزو ته په پام یوه مناسبه حل لار پیدا کړي او افغانستان له بحران څخه وژغوري. ولسمشر غني پارګ او عبدالله په سپید ارمانۍ کې د تحلیف مراسم ترسره کړل. په هممهاله توګه د ولسمشر غني او عبدالله له لوري د تحلیف مراسمو د عامو خلکو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. عام هیوادوال په یو وخت د دوو تحلیفونو ترسره کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دغه کار د افغانستان حیثیت ته په کور دننه او بهر زیان واړوه. دغه اوسني چې کوم حالات فعلا دي لکه نن چې د دواړو رئیس جمهورانو تحلیف مراسم دي، دا اول یو نړیوال شرم ده موږ ته، یعنی په موږ په نړۍ کې وشرمېدلو. تماما این جنبه سیاسی که است خدا نخواسته در اقوام در حساب مذاهب گپا اگر کدام چیز شود هر دوی ازی در گردن عبدالله و اشرف غنی است. نظر ما با هر دوی رهبرای ما ای است که یک جور بیان بین خود بشینند صلح کنند. هیوادوال د دغه وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ له مشرانو غواړي چې د روان ناسم وضعیت څخه د وتلو لپاره یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. خیلی نگران کننده است دیگه. خدا کنه که کشور ما و سیاسیون ملی فکر کنن و تصمیم بگیرن، باید گفتگو صورت بگیره. واقعیت خبره ده، دا خدا ټول خلک په دې باندې پوهیږي، خو باید موږ تاسو ټولو ته عقل فکر لرو، باید په دې باندې پوه شو څوک حق په جانب ده. جدا از ایشان خواهش میکنیم لطفاً با یک سوء تفاهمی که در بین شما و ایشان وجود دارند باید به حل فصل برسانند. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی چې ورسره هممهاله عبدالله هم خپل ځان د ټاکنو ګټونکی بولي. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ په ارګ او عبدالله په سپید ارمانۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړل. د محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله له لوري د تحلیف مراسمو ترسره کېدو په اړه افغانان خورا اندېښمن دي. دوی وایي له دې وروسته به په افغانستان کې لا کړکېچ زیات سي او یو بحراني وضعیت به رامنځته شي. میرویس سلامزوی، کابل نیوز. په همدې حال کې بیا وسلوال طالبان وایي د موازي تحلیفونو پر ځای د سولې لپاره کار وشي. وسلوال طالبان وایي د ولسمشرۍ د لوړې موازي مراسمو د سولې پروسه له خطر سره مخ کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رویټرز خبري اژانس سره په تازه مرکه کې ویلي فکر نه کوي چې افغان حکومت د مارچ 10 لپاره د یو پلوي پر جوړولو بریالی شي. نوموړي له دواړو لوري غوښتنه کړې چې د لوړې مراسمو پر ځای د سوله لومړیتوب وګرځوي، خپلمنځي ستونزې یوې خواته او د سولې لپاره د کار وکړي. د لوړې مراسمو پر مهال ارګ ته نږدې 3 راکټونه لګېدلي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي دغه راکټونه د کابل ښار والۍ د موټرو پارکینګ، دویم کابل سیرینا او دریم استقلال لیسې سره لګېدلي دي. ویل کېږي چې دغو راکټونو له امله یو امنیتي کس ټپي شوی، خو مالي زیانونه یې ډېر اړولي دي. اشرف غني د تحلیف مراسمو پر مهال وویل چې ستر بریدونه یې لیدلي او خلک دې له دا رنګه بریدونو نه ویریږي. په کابل کې د ولسمشر غني او عبدالله د لوړې مراسمو پر مهال ارګ ته نږدې 3 راکټونه لګېدلي دي که نظام را از شر کاغذبازی اداری و رشوه‌ستانی بیشتر پاک نمایم تا عایدات ما بلند برود و سکتور خصوصی ما په کابل ښار کې دغه راکټونه د کابل ښاروالۍ د موټرو پارکینګ، کابل سرینا هوټل او استقلال لیسې سره داسې مهال لګېدلي چې په ارګ کې د ولسمشر غني د تحلیف مراسم روان و، خو چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د لوړې په مراسمو کې موږ هغلته حضور درلودو کله چې 3 راکټ راغلل، چې یو راکټ بدبختانه چې دغلته په د ښاروالۍ په انګړ کې په یوه ونه باندې لګېدلی دی، چې په نتیجه کې تاسو وینئ چې 8 موټر د ښاروالي تخریب شوي دي، د بعض شیشې ماتې دي، بعض له پاس نه خراب شوي، چون د له پاسه په ونه باندې لګېدلی و، هماغلته انفجار کړی ده، چرې ټولې ښکته راغلي دي، موټر دغه 8 موټره چې دا تخریب کړي دي. ویل کېږي چې د دغو راکټونو له امله یو امنیتي کس ټپي شوی،
خو مالي زیانونه یې ډېر اړولي دي. د کابل ښاروالۍ امنیتي مسؤلان او د کابل ښار اوسیدونکي بیا د زیان ارقام لوړ یادوي او وایي چې دغه راکټونه د کابل ښاروالۍ د موټرو پارکینګ، دویم کابل سیرینا سره او دریم استقلال لیسې سره لګېدلي دي چې 15 موټرو ته یې زیان اړولی دی. به احتمال 1 تا یا 2 تا به ریاست شهروالی ثابت کرده که البته خساره جنسی برای هیچ کسی نبوده، بر پرسنل ما خساره مالی البته به مدت 10-11 موتر رسیده. حالا په دغه ځای کې مې کار کولو چې یو درس شولو، د درس سره بس راووتلم، بس په دغه مربوطاتو کې مرمۍ لګېدلې وه، بس کوم هغه زیان نه و، بس دغه موټر ته صرف تخریب مخریب رسېدلی او نور څه مشکل نه و. په کابل ښار کې دغه راکټي بریدونه داسې مهال لګېدلي چې په ارګ کې د ولسمشر غني او په سپیدار ماڼۍ کې د عبدالله د تحلیف مراسم ترسره شول. په کابل ښار کې یو شمېر ناڅرګندو کسانو د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون د یوې کورنۍ 4 غړي وژلي دي. دغه پیښه تېره شپه د 8 اوزې اړوند په قلعه برقي سیمه کې شوې ده. د وژل شوي کسانو کورنۍ غړي حکومتي چارواکي په خپلو دندو کې پر ناغېړۍ تورنوي او وایي پر وخت یې د پیښې څېړلو ته رسیدګي نه ده کړې. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د دې پیښې په تړاو یې څېړنې پیل کړې دي. دغه پیښه وړمه شپه د کابل ښار 8 حوزې اړوند په قلعه برقي سیمه کې رامنځته شوې ده. وسلوال کسان وړمه شپه یو کور ته ننوځي، د کورنۍ یو مشر، د نوموړي میرمن، ځوان زوی او د هغوی 6 کلن ماشوم د پردې په تار وژني. پیښه په دغه کور کې رامنځته شوې ده. د دغه کورنۍ خپل او خپلوان وایي چې وړمه شپه څو کسان دغه کور ته ننوتي او د دغه کورنۍ غړي یې د دغه لاین په واسطه خفه کړي او وژلي دي. د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي امنیتي چارواکي په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې پر وخت یې دغه پیښې ته رسیدګي نه ده کړې. دیروز 4 بجه خبر شدیم که پدرم، مادرم، بیادرزادیم به قتل رسیده. 4 نفر از یک فامیل. 4 بجه اینجا ما خبر شدیم ایستو که دویدیم آمدیم در چارایی گزمه اردوی ملی بود. در ظرف نیم دقیقه اردوی ملی اینجا رسید که رنجر در میدان کوچه ما را گفتین ما اوزار را راپور میتون بیچارا پس رفتن. ما به اوزام زنگ زدیم، عامر اوزیش تلفنش گل، با 119 زنگ زدیم، 119 بازخواست نمیکنه. 4 دیگر ما که نماز دیگر خوانده نشد ما بر از یا زنگ زدیم، از اینجا تا اوزه 1 دقیقه راست در موتر اوزه 7 بجه اومده. که څه هم چارواکو دغه مرموزه پیښه بللې، خو د وژل شوو کورنۍ غړي وایي چې دوی له هیڅ چا سره شخصي دښمني نه درلوده، چې په وینا یې دا کار وسلوالو غلو کړی او له دغه کور یې روپۍ او سره زر هم وړي دي. یا در زیر لیاف کشته شده بودن. ما که آمدیم در جاهای خود بودن، در جایشون که نیمی خفک شده بودن، لیافایشون در سرشون بود. وقتی که آمدیم دیدیم که خیلی بیرحمانه به قتل رسانده اینا را با سیم پرده اینا را غرغره کردن، خفکشان کردن، هم طفل خورده و کلانه دیگه. حوالی ساعت 7 شب گذشته در مربوطات ناحیه 8 شهر کابل واقع قلعه برقی جسد 4 تن از هموطنان ما در داخل یک باب منزل مسکونی دریافت گردیده است. بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که هیچ نوع سرقت در منزل صورت نگرفته و به منظور بررسی بیشتر و روشن شدن قضیه اجساد به تبدیلی منتقل گردیده است. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې دا پیښه مرموزه ده او په دې اړه د دوی پلټنې روانې دي. د قلعه برقي سیمې اوسیدونکي وایي دغه سیمه کې تر ماښام وروسته د ناامنیو له کبله څوک تګ راتګ نشي کولی. بعد الماښامه باندې دلته سیمه کې هېڅوک هم نشي ګرځېدلی. مونږ هلته هره ورځ هر ماښام د دې پیښو شاهدان یو او دلته امنیت بیخي خراب ده، خصوصا په حوزې 8 کې یعنې په 8 حوزه کې وضعیت بیخي خراب ده. په همدې سیمه کې دا لومړۍ پیښه نه ده. تېره ورځ دا سیمه د یوې مرګونې پیښې شاهده وه. دا د کابل ښار د 8 حوزې اړوند د قلعه برقي سیمه ده. په همدغه سیمه کې تېره ورځ د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت له خپلو 3 ساتونکو سره ووژل شو. له دغه پیښې سره هممهاله په همدې سیمه کې یو کور ته وسلوال غله ننوځي او د کورنۍ 4 غړي وژني. بیا هم ښه راغلاست او د همڅو بهرني خبرونه.
په ایران او ایټالیا کې د کوویډ 19 یا کرونا ویروس مثبت پیښې په چټکۍ سره لوړېدونکي دي. د ویروس د دوشنبې تر ورځې په ایران کې د 230 او په ایټالیا کې 316 کسان وژلي دي. په دغه هیوادونو کې د کرونا له 15,000 ډېره مثبت پیښې هم ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د ایران د روغتیا وزیر وایي د دوشنبې په ورځ د پارلمان د ملي امنیت او بهرني سیاست کمیټې ته وویل چې په دې هیواد کې د کرونا 2 ډوله ویروس مشخص شوی چې یو د چین په ووهان ښار کې له پیدا شوي ویروس سره بشپړ توپیر لري. وروسته خبر دا چې د سودان د انتقالي دولت صدر اعظم عبدالله حمدوک له یوې چاودنې روغ وتلی دی. دغه چاودنه د سودان پلازمینې خرطوم کې شوې او چارواکو منلي چې هدف یې حمدوک و. د سودان صدر اعظم تر دې پیښې وروسته پر خپل ټویټر لیکلي چې په بشپړ ډول روغ دی او دا ډول پیښې به د تغییراتو او اصلاحاتو له پلي کېدو روانه ګرځوي. د 2019 میلادي کال په اپریل کې له څو میاشتو ولسي اعتراضونو وروسته د سودان ولسمشر عمر البشیر د پوځ لخوا ګوښه شو او عبدالله حمدوک د همدې کال له جولای میاشتې راهیسې سودان کې د رامنځته شوي انتقالي حکومت صدر اعظم دی. روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا ښې چارې. د خدای پامان.